د صحت خو وظیفه د صحت خو وظیفه اسانه وظیفه ده د قرآن یو لفظ کې الله تعالی وایي چې ولا تسرفو، اسراف نه ځان وساته. دا د صحت لوی علاج ده، اسانه علاج ده. هم په خوراک کې، چښاک کې، خوب کې او په هر شي کې د اسراف نه ځان وساته. حتی په کار کولو کې چې کار د حد نه زیات مه کوه مریضېږي، خوب د حد نه چې زیات شي ذهن مهمل پاتې کېږي، خوراک او چښاک هر شي کې د اسراف نه ځان وساته. انشاءالله الله تعالی به ښه صحت درکړي. او بل د اسراف سره څه ونیسه؟ مسواک لوی شفا ده. اکثره مرضونه ویرسونه چې سړي ته ځي دا د خولې نه ځي، وجود ته داخليږي میکروبونه د خوراک نه، د بل شي نه، نو د اویاو نه بلکې د زیاتو مریضیو شفا ده. انشاءالله که یو چیرې مکش و بیا په دې تفصیلي خبره هم کوو. مسواک لوی شفا ده، لوی شفا. نو د صحت اسانه وظیفه څه ده؟ هر چاته دا وښیه، اسراف مه کوه. او بل په هر شي کې اسراف ما خبره وکړه، خوراک، خوب، هیڅ شی ما ډېر کم کوه، هغه هم زیاتی ده. ما ډېر اسراف کوه. بل څه ده؟ مسواک لازمي کا، مسواک ځان باندې لازمي کا. دا د هر میکروب نه شفا ده. الله تعالی دا موږ ته ستدنې توفیق نصیب کړي.